کتاب المزارعت. طالبانو نن په کسبونو باندې بحث کوو، یعنی کم کسبونه روا دي او کم کسبونه ناروا دي، او دا د کسبونو مرتبه او د کسبونو زده کړه دا تر کمې اندازې پورې ده. نو په دې باندې طالبانو بحث کوو. طالبانو حدیث کې راځي، رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي طلب الکسب فریضة علی کل مسلمین. کسب چې ده په هر مسلمان باندې فرض ده. او بل حدیث کې راځي، رسول الله صلی الله علیه وسلم وی طلب الکسب بعد الصلاة المکتوبة فریضة بعد فریضة. نو اوس تاسې دا د سره واورئ، طالبانو علما د اصول فقه د څلورو مذاهبو علما داسې وایي، وی هر هغه کسب چې هغې ته د انسانانو ضرورت وي نو هغه په انسانانو باندې فرض کفایي دي. ټول کسبونه طالبانو، هر هغه کسب چې د انسانانو ورته ضرورت وي دا ټول کسبونه په انسانانو باندې فرض دي، فرض کفایي دي. شافعیان، حنبلیان، مالکیان، احناف دی ټول په خپلو کتابونو د اصول فقه کې دا مسئله ذکر کوي. ما خپله په دې ډېره اوږده لیکنه کړې طالبانو، اراده مې سته ورته چې بیا یې طبع سي. یو عالم دنیا کې تیر سوی امام الحرمین نومیږي، یو کتاب یې جوړ کړی ده. د دغه کتاب نوم د غیاث الامم فی اطیاث الظلم. په دغه کتاب کې لیکلی دي اوله دا مسله له هغه جینه راشروع سوې چې د فرض عین ثواب ډیر ده که د فرض کفایي. نو بعضې علما وایي د فرض عین ثواب ډیر ده، بعضې علما وایي د فرض کفایي ثواب ډیر ده. صحیح خبر دا ده، محاکمه یو فضیلت د ذات په لحاظ د فرض عین د ذات په لحاظ باندې له فرض کفایي نه افضل ده، اما د ثواب په لحاظ باندې فرض کفایي ثواب بیا د فرض عین نه ډیر ده. د ثواب په لحاظ باندې د هغه ثواب څوک ده؟ ډیر ده. ولې ثواب ډیر ده؟ ځکه دغه خیاطان چې نن خیاطي کوي، دغه نجاران چې نن نجاري کوي، دغه مستریان چې نن مستریتوب کوي، دغه دقانان چې نن دقانی کوي، که بالفرض دوی د خپل کسبونه پرېږدي نو ټول هغه به معطل پاتې سي. نو دوی په ټولو مسلمانانو باندې دا کسبونه فرض دي. کله چې دوی راجیګ سول خپله غاړه یې خلاصه کړه، د مونږ غاړه یې خلاصه کړله، ځکه دا کسبونه خو په چا هم فرض دي، په موږ هم فرض دي، خو دوی چې ورته راپورته سول د مونږ غاړه یې خلاصه کړله. نو چې خلاصه یې کړله نو دوی ته الله دوه ثوابه ورکوي، یو د دې چې دوی د خپل کسب کوي، بل دا چې د مونږ غاړه یې خلاصه کړله نو دغه کسبونو والا ته الله عز وجل دوه ثوابه ورکوي. نو الله دې وکړي چې په خبر پوه سوي یې. طالبانو کله کله د انسانانو ورفکر نه کسبونو علومو ته. طالبانو علما داسې لیکي، وایي کله چې اسلامي حکومت جوړ سو، د اسلامي حکومت په امیر باندې دا فرض ده چې د اسلامي حکومت له سرحداتو نه دفاع وکړي. دا د مسلمانانو په امیر فرض ده. امام ابوالحسن الماوردی شافعی یو کتاب جوړ کړی ادب الدین و الدنیا، په دې کتاب کې لیکلی اوس تاسې فرض کړئ د افغانستان د طالبانو
سرحد نه به دفاع کوي چې هر څوک چې مخالف د اسلامي نظامي که کافر هر څوک چې په خیر واړوله مقابله به ورسره کوي که نه جهاد به ورسره کوي که نه خو علما وایي نن معاصر علما وایي د سلف علماو په زمانه کې د هوا چې وه د دې نه دفاع چونکې نه متصور کېدله نن زمانه کې طالبانو نن زمانه کې دنیا دومره پرمختګ کړی ده چې که زمینی په تا باندې تیری نه کوي هوایی کوي نو هوایی دفاع هم د مسلمانانو په امیر او په مسلمانانو څوک ده فرض ده ځکه هوا د ملک ملک ده وروسته به هدایه کې راسي دا د ما ملک د هوایم د ما ملک ده څوک یې نسی مشغوله کولی نو نن چې د اسلام په وطن باندې پردی تیاره وګرځېږي د مسلمان په امیر واجب د له سرحداتو نه به دفاع کوي زمینی سرحدات خو سلفو ذکر کړي ول هوایی سرحدات هلته دا متصوره نه وه نن یې معاصر علما ذکر کوي د دې دفاع هم په مسلمانانو باندې فرض ده ښه چې دفاع فرض د طالبانو نو په څه شي دفاع وکړي جواب راکوي په څه شي دفاع وکړي چې ته دا دفاع کوې چې خپل حریم هوایی له پردیو تیارو نه وساتې د دې دفاع به په څه شي کوې په وسایلو سره هغه وسایلو اسباب به ته تیاروې هغه اسباب وسایل به چې جوړوي ته یو علم ته به مراجعه کوي که به نه کوي ښه نو دا دفاع فرض ده که نه مقدمه د واجبو هر هغه شی چې واجب وي نو هغه چې تر کوم شي پورې تړلی وي هغه هم څوک ده هغه هم واجب ده نو دفاع په تا باندې فرض واجب نو دا فرض واجب دفاع تر چا تړاو لري تر هغه علمه پورې چې په هغه علم کې دا اسباب جوړیږي نو د هغه علم چې د اسباب پکې جوړیږي هغه علم هم څوک هغه هم واجب و فرض ځکه دا واجب تر هغه واجبه پورې تړلی نو چې تر هغه واجبه پورې وتړل سو نو په مسلمانانو باندې هغه کسب هغه علم په مسلمانانو باندې فرض ده نن مسلمانانو کله دې ته ورفکر ده هسې وی حماسي لیونی سوی د موږ ته وی چې دا علم فرض ده او دا علم فرض ده څنګه فرض نه ده دفاع په مسلمان له خپل حریم نه فرض ده که نه نو دفاع په اسبابو کیږي که نه کیږي نو چې په اسبابو کیږي د اسباب چې په کم علم کې جوړیږي هغه علم څه نومیږي ساینس و ټکنالوژي علم ده نن طالبانو په تاسې باندې هم دا فرض ده چې ساینس و ټکنالوژي وویل سي د هغې مضمونونه مدارسو ته راوړل سي په مدارسو کې درس کړل سي او الله عز وجل موږ ته د دې استعداد راکړي څنګه چې د زمینی دفاع کولی سو بله ورځ څه هغه ایران سره سرحد کې خو همداسې باید چې څنګه مو ورځغاښتل زمینی دفاع دپاره همداسې باید د چا نه هم دفاع وکړو او څه وایي تیاره خو نن بیا ډېره ګرځېږي بلا والی تیاره ډېره بیا ګرځېږي مسلمانانو ته دا ذهنیت ورکه څنګه چې هلته پیاده راواوړي څنګه منډې وروهې دلته چې تیاره په سر باندې ګرځېږي نن خو والا بیا ډېره ګرځېږي خود ډېره ګرځېږي بلا والې دا ذهنیت انسانانو ته ورکه چې انسانیان په دغه ذهن باندې وروزل سي چې ټول هغه کسبونه ټول هغه علوم چې د مسلمانانو ضروریات ورپورې تړلي دي هغه څوک دي فرض دي خو موږ سخت بې همته سوي یو بس قاضي وي شریفه به چېرته ډېره ښه ویل کېږي حمدالله مبارکه به چېرته ډېره ښه ویل کېږي دې سره د موږ مینه پیدا سوې ده الله دې د موږ مینه طالبانو رښتیا کړي له اصلي علومو سره چې د اسلام کومه غوښتنه ده الله دې له هغې سره څنګه کړي موږ یې په هغه غلط کړي ولو چې منطق د سړي هغه خطا او ذهن نه ساتي او داسې کوي هغه خو پرېږده یا به معقوله وه یا به نه دا اوس څومره معقوله خبر ده طالبانو نه ده معقوله دفاع واجب نه ده ښه چې واجب سوله په مسلمانانو دغه علم زده کول واجب دی اسباب موږ ته جوړ کړي چې دي نن په ټوله اسلامي نړۍ کې د ایران په فضا نن د امریکایانو طیارې نسي ګرځېدلی په یو بل وطن باندې نسي ګرځېدلی په موږ باندې ولې ګرځېږي ځکه موږ علم کې پاتې راغلي یو موږ
ټول دغه علوم نه دي طالبانو چې تاسې وایي چې د مدرسه کې بس موږ پې خلاص ولو طالبانو، چې تر څو هغه علوم موږ مدرسې ته را نه وړو طالبانو موږ نه خلاصېږو. بیا دغه علوم موږ چا ته راوړو؟ مدرسې ته راوړو. تاسې به وایي طالبانو ورونو دا څه وایي طالبانو؟ ګورئ دا هغه کتابونه دي چې علماو اسلامي علماو جوړ کړي دي او د دې دپاره یې جوړ کړي دي چې مسلمانان کسبونو ته وهڅېږي، خو مسلمانانو په خوب کې هم لا تر اوسه نه دي لیدلي. دا چې بیا یې پیدا کوي او بیا یې ګوري دا خو لا ډېره ده. ځکه مې وغوښتل چې نن په مسئله باندې لږ څه خبرې درته وکړم. طالبانو دا د امام محمد صاحب کتاب ده، دا مشهور امام محمد څه دی؟ محمد ابن الحسن الشیبانی. امام محمد ته چا ویلی وي تا خو په تصوف کې کم کتاب جوړ نه که، په زهد کې د کم کتاب جوړ نه که. ده ورته ویلي وي ته زهد څه شي ته وایې؟ له حرامو نه ځان ساتل او حلال کول، دا زهد ده که نه؟ دا تقوا ده که نه؟ د ما ټول کتابونه په زهد کې جوړ دي، ته مې ما په زهد کې کتاب نه ده جوړ کړی. نو طالبانو دغه کتاب د امام محمد رحمه الله چې کتاب الزهد د طالبانو رسول علیه السلام دا ثابت دی چې صحابو د رسول الله لاس مچو کړی، دا احادیثو کې شته. خو دا چې رسول علیه السلام دی د صحابي لاس مچو کړی طالبانو دا په احادیثو کې نشته. یو حدیث علما نقل کوي، اگر چې په هغه حدیث کې علما خبرې کوي د سند په لحاظ باندې، زه نور څه نه وایم، صرف دومره وایم صحیح ده د سند په لحاظ په دې حدیث کې خبرې شته. رسول صلی الله علیه وسلم یو ورځ د سعد ابن معاذ سره ستړي مسې وکړله، نو د سعد ابن معاذ رضی الله عنه لاسونه تڼاکي سوي ول. نو رسول علیه السلام ورته ویلې وی دا ولې؟ وی دا زه بیل ډېر استعمالو، موږ چارۍ څوک ورته وایي، څوک بیل ورته وایي، عربي کې ورته مسحات وایو. دا او دا کولنګ ډېر وهمه که نه مځکه راغوچوم، دا پټیان جوړوم، نو د دې په خاطر د ما لاس تڼاکې سوی ده، د دې په خاطر چې بیا زه نفقه راګټم. نبی علیه السلام ورته ویلې هات یدک لان اقبلها، راکه لاس دې چې مچو یې کم. نبی علیه السلام یې لاس مچو که. کتاب الکسب کې دلته امام محمد دا ذکر کړی. اگر چې طالبانو دې حدیث کې علما خبرې کوي، په تاریخ د بغداد کې دا حدیث ته طالبانو امام سیوطي لعلی المصنوعه کې او په الاصابه فی تمیز الصحابه کې المتفق والمفترق د خطیب بغدادي کې هلته دا حدیث ته طالبانو. خو د حدیث کې علماو خبرې کړي که بالفرض ثابت سی، نو دا طالبانو چې رسول الله د داسې یو کسبګر لاس مچو کوي چې د هیڅ صحابي لاس نه د مچو کړی، نو دا په دې معنا باندې ده چې کسب ته اسلام لوی ارزښت ورکوي، د لوی ارزښت قایل ده. نو باید موږ او تاسې کسبونو ته ډېر متوجه سو. انبیا کسبګر ول. طالبانو آدم علیه السلام چې الله د مځکې نه راکت، اسمان نه د مځکې ته راکته، الله عز وجل حضرت آدم علیه السلام ته ویلې، جبریل علیه السلام ته ویلې وی ورسه، جبریل علیه السلام ته ویلې وی ورسه غنم وروړه او ورته ووایه دا وکره. ټول په طریقه یې پوی که. آدم علیه السلام غنم وکرل، بیا طالبانو وی غټ سول، بیا لو کړل، بیا غوبل کړل، بیا وړه کړل، بیا طالبانو ډوډۍ ترې نه پخه کړله. چې ډوډۍ ترې پخه کړه، جبریل علیه السلام ټول ترتیب ور وښوده چې ډوډۍ پخه سوله. نو دا تر مازدیګره پورې په یوه ورځ کې دا ټول کار وسو. مازدیګر چې آدم علیه السلام زتی ډېر وږی سوی، ډوډۍ ته ډېره زړه کېده. نو الله ورته ویلي دا نوره ورځ خو دې روزه نیولې وه، د نیم مازدیګر نه ایخوا ته نور هم روزه ونیسه. آدم علیه السلام باندې دا ټوله ورځ دومره سخته تمامه نه سوه لکه مازدیګر نه ایخوا ته دا ورځ سخته پې تمامه سوه. نو علما وایي ځکه هم په روزهدار باندې د مازدیګر نه ایخوا ته بس دا وخت ډېر سخت پې تمامیږي، دا لږ وخت نه راشروع ده. نو دا هم دلته کتاب الکسب کې امام محمد لیکلی رحمه الله، او په مبسوط د امام شمس الائمه سرخسی رحمه الله کې هم دا خبره سته ده. آدم علیه السلام دیقانو که نه دیقانی یې کوله. حضرت نوح علیه السلام طالبانو نجارو یأکل من کسبه، کم کسب به چې و که نفقه به یې له هغه نه کوله، په بل چا به بار نه و،
حضرت ادریس علیه السلام خیاطو، حضرت ابراهیم علیه السلام بزازو. بزاز دا معنی طالبانو چې رختونه خرڅوي. او حضرت داود علیه السلام، حضرت موسی علیه السلام راعیو، حضرت ابراهیم علیه السلام زراعو، ابراهیم علیه السلام هم دیقان و، حضرت لوط علیه السلام هم دیقانو، حضرت سلیمان علیه السلام تاجر و، صالح علیه السلام تجارت کو، نبی صلی الله علیه وسلم هم کسب کړي. تاسې ته معلومه ده چې میږې څرولی دي رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو کسبونه طالبانو دا د انبیاو سنت ده. سړی د داسې نه وایي چې کسبونه دا کسب په مسلمانانو باندې فرض ده. هره زمانه کې چې ورته ضرورت پیدا سو دغه کسبونه په مسلمانانو باندې فرض او ضرور او لازم دي ورباندې. رسول علیه السلام په خپله دیقاني کړې طالبانو. وازدرع رسول الله صلی الله علیه وسلم بالجرف. جرف طالبانو یو جای ده، هلته نبی علیه السلام په خپله دیقاني کړې ده. دلته امام محمد رحمه الله هم لیکلی دي. علامه نور الدین السمهودی الشافعي په وفاء الوفا باخبار دار المصطفى هلته امام سمهودی هم دا خبره کړې ده. نبی صلی الله علیه وسلم چې طالبانو کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات سو، د مسلمانانو خلیفه ابو بکر صدیق صاحب مقرر سو. کله چې د مسلمانانو خلیفه ابو بکر صدیق صاحب مقرر سو، نو ابو بکر صدیق صاحب سبا ته بازار ته راووت. ابو بکر صدیق صاحب بزازو، رخت کالی خرڅول، پنډې پیشا کړې د ابو بکر صدیق صاحب، تجارت ته روان ده. ابو عبیده ابن جراح او هغه ورسره یو جای سول. عمر رضی الله عنه ورته ویلي چیرته ځې د مسلمانانو خلیفه؟ وی بازار ته ځم. وی څه شي کوې؟ وی د کالي خرڅم. وی نه، ته به نور کسب دپاره نه ځې، موږ به تا ته د بیت المال نه تنخوا مقرروو، ته د مسلمانانو خدمت کوه، دې نه بعد ته نور هغه مه کوه. دا څه ورته وایي؟ بزازي و رخت فروشي مه کوه. دا عار نه دی. موږ او تاسې کې بعضې اخوندان مولیان وایي چې کله طالب و مولا درس خلاص کی تجارت باندې چې شروع کی بیا وی دا خپل علم ووهه. ولې علم ووهه چې کسب شروع که؟ دا غلطه مشهوره سوې ده. ابو بکر صدیق رضی الله عنه کسبګر نه ولې، عمر رضی الله عنه رسول الله کسبونه نه کول. دا بالکل غلطه خبر ده. د اسلام سره سخته ټکر ده. مسلمان چې ده باید کسبګر وي طالبانو، کاسب وي. البرکه فی فضل السعی والحرکه وما ينجي بإذن الله تعالى من الهلكه. د دې په واسطه الله، د کسب په واسطه الله سړی له هلاکت نه خلاصوي. جمال الدین محمد ابن عبد الرحمن ابن عمر الحبشي 1912 کې طالبانو تیر ده. طالبانو رسول الله صلی الله علیه وسلم کاسب و، نه طالبانو رسول الله صلی الله علیه وسلم تنا څوک کړی ده. دا دیقانی یې کړې. رسول علیه السلام نور کسبونه هم کړي دي. دی کتاب کې طالبانو د ابو داود شریف نه نقل کوي. څه وایي؟ نبی علیه السلام یو ورځ تېرېده په یو الک باندې. یو الک طالبانو یو ورځ هغه کړی و. څه ورته وایي؟ پسې یې حلالاو. پسې یې حلال کړي، پوستکی تېرویسته. سم پوستکی نسو تېرویستلی. رسول الله ورته راغی فقال له تنحه، لرې سه، حتی اوریکه چې زه د روښیم پسه نه سړی داسې پوستکی باسي. فادخل صلی الله علیه وسلم یده بین الجلد واللحم. نبی علیه السلام دا لاس د پوستکي و د غوښې په منځ کې ورننویست. فدحس بها حتی دخل الابته، این تر دې چې لاس داسې په څه کې ورننویست. ثم مضى فصلى بالناس ولم نو اوس طالبانو رسول علیه السلام دا هم زده و چې له پسه نه څنګه پوستکی ویستل کیږي. تنا په دې ځان مه خلاصوه چې ملا سومه بس نور به هیڅ شیم نه کومه. چې پسه راچپه کېدل سي باید زده دي وي. غوا د قرباني وخت سي قصابي باید زده دي وي. ځکه کسبونه د اسلام فکریه دا ده.
د اسلام غوښتنه دا ده چې باید مسلمان کاسب و کسبګر وي، کسبونه یې زده وي. طالبانو عمر رضی الله عنه یو ورځ تېرېده، یو قوم ناست و، پوښتنه یې وکړه وایي دا څوک دي؟ وایي دا عابدان دي، بزرګان دي، عبادت کوونکي دي. سرونه یې داسې کته کته اچولي ول. وایي دا څوک دي؟ وایي دا متوکلون دي، توکل کوي. نو عمر رضی الله عنه ورته ویلې کلا ولکن متأکلون دي. دا د پردیو ډوډۍ ته سترګې نیولي دي، دا متوکلون نه دي. طالبانو توکل یې نه ده کړی، دا پردی ډوډۍ ته متأکلون دي. بس چې دا ډوډۍ غږ واوري زه ترې راجګ سي پې باندې. دروغ وایي دا متوکلون نه دي. متوکل وایي څوک د عمر صاحب ورته ویلې؟ هغه څوک متوکل ده چې دانه راواخلي، حبې و دانې راواخلي، مځکه ورته تیاره کړي، په مځکه کې واچي، بیا یې پرېږدي رب ته چې اوس یې رب راشنه کوي که نه یې راشنه کوي. دا اصل کې متوکل ده. متوکل دا ده چې په اسباب برابر کې بیا توکل کوي. دا خو اسباب نه دي برابر کړي، پردۍ ډوډۍ ته ناست دي او دوی بیا وایي چې موږ بزرګان یو. دا متأکلون دي، متوکلون نه دي. طالبانو څومره ګوره طالبانو د بې کسبه خلکو په اسلام کې بیان سوې ده. نو الله عز وجل د مونږ کاسبانو کسبګر مو ګرځوي. مشران صحابه، لوی لوی صحابه ټول کسبګر ول، کسبونه یې کول. ابوبکر صدیق سے بزاز و. طالبانو علامه ابن قتیبه الدینوری د یو کتاب جوړ کړی ده، المعارف نومیږي، یو جل کې د ما سره سته. هلته یو باب کې د صناعات الاشراف، کسبونه د اشرافو. ابوبکر صدیق سے بزاز و، عثمان رضی الله عنه بزاز و رخت فروش و، طلحه ابن عبید الله بزاز و، عبدالرحمن ابن عوف بزاز و، سعد ابن ابی وقاص نبال و یبرئ النبله. سعد ابن ابی وقاص دکان درلوده، غیشې به یې پکې جوړول دي. لکه مثلا نن زمانه کې په بازار کې یو مولا راجګ سي، هغه د رخ دکانو لري، بل مولا راجګ سي هغه د ټوپکو دکانو لري، مرمۍ پکې خرڅي، وسلې جوړوي. طالبانو دا د صحابو تاریخ را ژوندی کیږي. زبیر ابن العوام جزار قصاب و. څوک و؟ قصاب و. عمر ابن العاصم قصاب و. عاص ابن الهشام چې و دی طالبانو انګیر و. عامر ابن قریزم هغه و قصاب و. عثمان ابن طلحه خیاط و. قیس ابن مخرمه خیاط و. ابو سفیان ابن الحرب تیل خرڅول، زیات و تیل پروش و، تیل یې خرڅول. دا هغه مشهور صحابه ول طالبانو، دوی چې ول کسبګر ول. نو دا چې څوک وایي چې مولا دې کسب نه کوي، سخته غلطه خبر ده. باید منګه دغه فکریه چې د اسلام فکریه ده چې انسانان باید کسبګر وي، انسانان کسبونه وکړي. موږ چې ټول کسبونو ته متوجه سو، یو په بل باندې به بار نه یو، یو بل باندې به بار نه یو، موږ به خپله ځانونو ته کسبونه حاصلو. او هغه فرض چې په مسلمانانو دغه فرضونه به موږ له ځانونو نه څنګه کړي وي، خلاص کړي وي. علما وایي کله چې یو انسان هر هغه کسب و نفقه چې په ده فرض ده، مثلا یو انسان د په ده نفقه څوک ده؟ فرض ده، نفقه پې فرض ده. دومره نفقه یې وګټله چې فرضیت یې له ځان نه خلاص که، پس له ده نه ده ته کسب کول اولاده که عبادت کول اولاده؟ نو دې کې اختلاف ده. صحیح دا د طالبانو ده ته بیا عبادت کول اولاده، عبادت دې وکړي. مثلا یو موږ سره یو طالب و، طالبانو والد رحمه الله زمانه کې بیا فارغ سو، وردګ و، ملا سو، خیاطي یې زده وه. د ویلې وي ټول عمر زه عوامو ته نه یم محتاج سوی. دلته چې د سربندي ورځ راورسېدلې، یو دوکان یې په کرایه باندې ونیو، دا د ټولو طالبانو یم کالي وګنډل او نورو خلکو کالي یم ګنډل. نو طالبانو وایي په روزه کې به زه
خیاطي وکم کې ډېرې پیسې ټول کال مې پوره وي. کاسب ښیي که نه بس بیا نیغ غوندې ګرځي. ټوله زمانه په علم باندې یا 3 میاشتې خیاطي وکړه که نه چې خیاطي دې زده یي چې اوس د مولا مې نجاري هم زده یي څومره ښه ده. کله که د سختۍ حالت وي امامت درس نه پیدا کیږي د جهاد وخت وي تیاره بس هغه به دې زده یي نجاري به دې زده یي د حضرت نوح علیه السلام کسب ده نو همغه کوه که نه څومره خوندوره ده. په چا به بار نه یې چا باندې به چاته به محتاج نه یې کسب به دې زده یي. خیاطي چې د سړي زده یي څومره ښه ده. نو خامخا طالبانو سره له دې چې د مدارسو طالبان نه تنها تاسې ټول مسلمانان باید څوک هم زده کړي. زه کله جامع دارالعلوم دیوبند ته لاړلم دیوبند کې طالبانو یوه څانګه د صنایعو وه. هلته چې زه ورغلمه یوه څانګه طالبانو د صنایعو وه. صنعتونه طالبانو ته ورزده کېدل د مازدیګر نه وروسته نجاري زبې خیاطي. یعنې طالب که اماماتو درس نه پیدا کیږي بیا به هم په خلکو بار نه وي ځکه دی عالم د الله ده ته علم ورکړی محتاج به نه وي. دی به کسب زده یي هغه کسب چې وکړي زه خپل ځان نفقه برابرولی سي. څومره ښه د طالبانو په ټول الله عز وجل طالبانو ما چې کومه د مدرسې اراده کړې چې هلته مدرسه شروع کړې که الله عز وجل انشاءالله وروستلو دا اراده مو داسې کړې چې هلته به هم شعبه د صنایعو وي. طالبانو ته به دا فکریه به دلته پکې جوړوو دغه فکر به دلته مدرسو ته راوړو چې موږ په دې باندې پوه سو چې صنایع هم باید مولا و طالب و یو څوک چې متعلم وي محصل وي درس وایي باید دغه کسبونه هم زده. معلم ده په پوهنتون کې هغه نه ورته پیدا کیږي استازي په مکتب کې نه پیدا کیږي ورته نو خو کسب خو به یې زده یي که نه کسب به وکړي طالبانو. نو څه سختي لري څه بده ده دا ولی صحابه کړي ولی رسول الله کړي دي طالبانو په خبر پوهیږئ او د دې فکریې په غزولو کې به راسره کومک کوئ. آفرینه. نو دا طالبانو بله سوله. بل دا ده طالبانو د زراعت چې ده دا مطلقا مضموم نه ده. بخاري شریف کې حدیث راځي رسول علیه السلام یو ورځ یو کور ته ننوته هلته یې قلبه ولیدل هغه آله د حراست. نو نبي علیه السلام ویلې ما دخلت هذا بیت قوم الا ظلوا. خو علما وی دا هلته ابن الحجر وی په فتح الباري کې وی دا هلته چې ته په دقاني دومره ځان مشغول کې چې د الله عبادت ته تاوان در نه ورسیږي. مثلا مونځ په خپل وخت نه کې جمع ته نه راځې نو دومره زیات په هغه باندې په زراعت باندې هغه کې دا بیا ناروا ده که نه. علما وی د مزارعت یو له محمودو او له ښه کسبونو نه ده باید مسلمانان دا زده کي. حتی علما داسې لیکي طالبانو په کسبونو کې افضل کسب کم یو ده. علما وی چې دا دنیا کې څومره ډیر کسبونه دي افضل کسب کم یو ده. ټول علما وی چې افضل د کسبونو هغه د زراعت ده. تر ټولو نه افضل کسب چې د طالبانو هغه زراعت کسب ده. یا علما وی تجارت افضل ده که زراعت افضل ده. مزارعت و زراعت دا طالبانو له ټولو کسبونو د دنیا نه افضل کسب دا ده. ځکه چې ته کله زراعت کوې نو شی غنم دي چې وکرل دومره غنم دی وکړل خپله نفقه دې هم د آل پوره کړله د خپله نفقه هم فرض ده. زیات به خرڅ کې نور مسلمانان به په پیسو باندې واخلي هغوی ته به هم فایده ورسیږي. حیواناتو ته هم پې فایده رسیږي ځکه دا واقعي حیوانات خوري که نه مرغانو ته هم پې فایده رسیږي. نو نفع یې ټولو ته عامه ده ځکه په کسبونو کې تر ټولو نه افضل کسب کم یو ده هغه کسب ده زراعت کسب ده. طالبانو د بلخ کې پخوانی بلخ کې په پخوانی بلخ کې یو قوم برامکی ورته ویلې دا د مشهور لویه عبادت خانه د دنیا په سطح مشهور عبادت خانه طالبانو د بت پرستانو هغه په بلخ کې وه چې هغې ته نوبهار ویلې طالبانو. دغه نوبهار د بلخ دا برمکیان یو قوم
دوی دا جوړه کړې واله دا عبادت خانه د اسلام نه مخکې د ټول هند نه او د ټول خراسان نه به حج ته خلک ورته راتلل او بیا به یو ورځ د دې ټول مفصل اصلي مقصد چې زه کوم هغه وایم. نو علما وایي کله چې اسلام راغی دا د برمکیانو مشر خالد ابن چی شی نومیده دی راغی طالبانو د بلخ ټول علما یې راجمع کړل د بلخ علماو ته یې ویلې چې د موږ نیکونو داسې یو بد کار کړی چې د بودایزم مرکز یې جوړ کړی ما ته داسې یو مشوره راکوي چې د موږ له خاندان نه دا پیغور ورک سي. نو علماو ورته مشوره ورکړله وی ته داسې چل وکړه چې دا د امو دریا نه د جیحون نه له دې نه یو بیاله راوږده کړه او دا بلخ ته راوله چې دا بلخ پې باندې اوبه سي نو دا به په تاریخ کې یوه ډېره نادره سي نو د تاسې نه به دا نوم ورک سي. بیا هماغه و طالبانو چې دا د بلخ په ولایت کې دا اوس چې کوم سیند ده سته مولانا که نابلده یې موږ طالبانو چې بلخ ته تللي ولو نو یو جي کې د دغه سیند سره مو یو څه مزل کو داسې مزل یې څنګ ته کېده نو چې یوه ولسوالۍ وله د بلخ ولسوالۍ ته چې تللو چاربولکې ورته ویلې که یوه بله ولسوالۍ وله په هغه ولسوالۍ نو دغه نهر له هغه وخت نه طالبانو را شروع د اوایلو د اسلام کې برمکیانو نه نوم لري سو. او نه د بلخ کم غټ سیند چې ده چې د امو نه راغلی دغه سیند چې د اوبه ترې رابیلې سوي دي بیا طالبانو دا هغه اوایلو د فتوحاتو کې دا کار سوی ده د تاریخ پاڼو طالبانو دا لیکلې ده ځکه زراعت اسلام کې تر ټولو نه یو ډېر ښه کسب ده نو د بلخ د آبادېدلو دپاره دغه هغه جوړ سو. بیا الله عز وجل په افغانستان باندې 1400 کاله بعد بیا چې حکمرانۍ راوستلې ده الله عز وجل د برمکیانو په نقش قدم باندې یو بل سړی د اسلامي خلافت کې را پیدا که مولا برادر په نامه باندې حفظه الله. نو هغه تاریخ طالبانو بیا د امو را ژوندی سو را تکرار سو هلته خو تنها د بلخ دپاره دا کار سوی وي محدودې منطقې دپاره دا طالبانو د تقریبا نیمایي د بلخ دپاره دا کار سوی ده ځکه دا چې د بلخ نه راځي درې ولایت دا دربر نیسي نو دا طالبانو نو د کسبونو د لړۍ دپاره رښتیانۍ ځکه کتابونو کې داسې وایي په کسبونو کې افضل کسب کم یو د اسلام کې زراعت ځکه که دا الله عز وجل کامیاب کی دا خو څه کوي چې موږ بیا افغانستان غنمو ته محتاجیږو نو موږ یې خپله صادرولی سو. دا خو څه کوي طالبانو هلته دومره غټې غټې دشتې دي موږ چې څومره وخت مخکې ما سفر کړی نو سفر کې چې روان ول یوه دشته وه دومره غټه دشته موږ ویلې کاشکې دا دشته هم د دغې هغه لاندې راسي د قوشتېپې کانال لاندې راسي نو چې لږ مزل مو وکړه چې کتل مو قوشتېپه راورسېدله موږ څه خبر چې دا به دلته وي نو ډېر خوند یې راکړه موږ ویلې چې کاشکې دا دشته هم تېر لاندې دا څومره غټه دشته ده چې لږ مزل مو وکړو چې د قوشتېپه لار کې راورسېدله نو بیا ډېر خوشحاله سولو. نو طالبانو انسانان هم د جنوب طرف کې ډېر سوي دي نو دا غریب خلک چې ټول افغانستان نه راجمع کړي هلته یې واروړي مځکې هم ورکوي کرۍ نو څومره به لویه آبادي د مسلمانانو راسي د کسبونو هغه زمینه به مسلمانانو دپاره مساعده سي. دا به د تاریخ په لحاظ باندې د کسبونو یو لوی خدمت وي چې تر ورځ د قیامته به انشاءالله په یاد وي ځکه د برمکیانو په اولو صدۍ کې طالبانو هغه 1540 دغه اندازه کې د هغه نهر راویستل سوی د طالبانو یا تر 70 تر 80 دغه ساحه کې نو اوس 1400 کاله بعد چې بیا دا تاریخ تازه سو نو موږ دا ژمنتیا ښیي چې موږ کسبونو ته سخت احترام لرو د افغانستان په تاریخ کې بیا دا چا کار نه ده کړی الله عز وجل بیا د داسې چا په لاس باندې دا کار وکړي چې هغه د اسلام مدعیان دي د اسلام داعیان دي او په دغه زمانه کې خلکو دا فکر درلوده چې ملا او مدرسه چیرته کسب ته احترام لري هغوی په کسب څه پوهیږي هغه خو په خپل په بل چا باندې ځانونه بار کړي دي الله عز وجل به دا کار انشاءالله زر تر زره
خلاص کی او الله پاک دی له ده سره په دغه کار کې مل سي ځکه چې د دې کار په تمامېدلو باندې الله عز وجل د اسلام نوم نورم ډېر لوړوي، د اسلام ته فایده رسیږي. خلک به وایي څومره وخت مخکې یو عربي راپورټ ما ولید الجزیرې خپور کړی په عربي باندې، په دې ډېر مکمل. نو دا طالبانو نړیوال به سي خلکو ته به ښکاره سي، خلک فکر کوي مسلمانان په هېڅ هم نه پوهېږي، بس غیر له جنګ نه بل شی زده نه دي. الله عز وجل به ور وښیي چې نه مونږ له هغه نه نور کارونه هم کوئ، جنګونه په مونږ تحمیلي دي. نو په کسبونو کې تر ټولو نه افضل کسب کم یو د طالبانو؟ زراعت ده. طالبانو علما وی کسب به په ښځو باندې اوبه راوړل څنګه دي. امام محمد دا خبر دلته ذکر کوي. بعضې وطنونو کې عادت ته په ښځو اوبه راوړي. نفقه په چا ده؟ په میړه. اوبه په نفقه کې داخل دي که نه؟ اوبه په نفقه کې داخلي دي. نو چې اوبه په نفقه کې داخلې سولې نو ولې په ښځه راوړي؟ دا ظلم د طالبانو، دا ناروا ده. نفقه په چا ده؟ دا په میړه باندې ده. نو چې په میړه باندې سوله ښځې ولې اوبه راوړي؟ نه تنها اوبه، بعضې وطنونو کې طالبانو نومونه نه یادوم، دغه وطن طالبان خپله پوهېږئ، دلته یې کاغه د غره په سر کې کوري، دلته کاته ښځه را روانې لرګي هم د مات کړي، په غرونو کې داسې راوړي پورته دی، بس نسوارې شنه اچولي نیغ ناست دي. نو دا طالبانو دا د نفقې اجزا دي، دا په میړه باندې دي، طالبانو په ښځه نه دي. دلته امام محمد دا مسئله ذکر کړي، وجوب اتخاذ الاوعیه لنقل ماء الى النساء. دوه دلایل ویلي طالبانو، یو دا دلیل سو، یو دا د وقرن فی بیوتکن، الله خو ورته ویلي په کور کې اوسېږه، نو اوبه چېشته پرې راوړي. نو اوبه راوړل طالبانو په ښځه باندې نسته، دا کسب په ښځه نه ده. بعض خلک کې پټۍ ته ځان سره بیایي، پټۍ کې په ښځو کارونه کوي، نو دا خو د نفقې جز د طالبانو، دا په ښځه باندې نشته ده. ګوره دا دلته امام محمد ذکر کړي په کتاب الکس، په هندیې کې سته طالبانو، په مبسوط امام شمس الائمه سرخسی کې هم دا مسله ذکر ده. زه یو وطن ته تللی وم، هلته ما دا مسله وکړله مجلس کې، هغه وطن کې دا عادت یو ملا راته ویلي وي سید صاحب دا خبرې دلته مه کوه، موږ ته به وایي د ښځو غمونه را جوړ کړي. څوک به را جوړ کړي وی راته؟ غمونه به راته جوړ کړي. نه غم نه درته جوړوم، باید دین خلکو ته ورسیږي. یوه مسله طالبانو بل هم ده چې ډېره ضرور ده، هغه دا د علما وی که چا یوه ونه کېښودله، که یوه ونه چا کېښودله، اصل دا عنوان داسې ده، فصل فی النهی عن اضاعة المال و بیع الاراضی. ګوري طالبانو اسلام دومره ژمن ده، که چا یوه ونه کېښودله او دا ونه شنه سوله، اوبه چا نه ورکولې، دا ونه وچېدل او ته په دې قادر هم چې اوبه ورکړې، دا ګناه په تا ده. دا ګناه ده طالبانو، مستقله ګناه ده، دا اضاعة المال ده، دا کبیره ګناه ده طالبانو. یا مثلا تا یو جای جوړ کړ، هغه جي کې نه اوسېدلې، کرا هغه جای بارانونو خرابوه، تا جوړاو نه بیرته، هغه سو دا اضاعه د مال ده طالبانو، دا ناروا ده. ګوري اسلام دومره د کسبونو ته د شیانو ته اسلام دومره ژمن ده. څه وایي طالبانو؟ ان ترک سقی الزرع والشجر مع الامکان مکروه لانه تضییع للمال وقد نهی عنه. نبی علیه السلام له دې نه منع راوړې ده. ان الله ینهاکم عن قیل وقال واضاعة المال وکثرة المال، چې د بخاري حدیث ته اضاعه د مال همدا ده که نه؟ ونه دې کېښودله، اوس اوبه نه ورکې، قادره مې پې باندې، دا ونه که وچه سوله ته ګناهګار یې. همداسې کښت، همداسې ونې، دا نه طالبانو تنا په دې کتاب کې دا مسله په شامي کې هم شته، دا مسله علي قاري صاحب په فتح باب العنایه بشرح النقایې کې هم لیکلې ده. نو طالبانو ورونو ډېر مو دې ته فکر وي چې کسبونه په اسلام کې یو اهم شی ده، ضرور ده. دا دواړه کتابونه، اگر چې کتابونه خو ډېر جوړ دي، یو کتاب الکسب د امام محمد علامه عبدالفتاح ابو غده رحمه الله تعلیق پې کړی، یو طالبانو البرکه فی فضل السعی والحرکه. برکت په څه شي کې ده؟ په سعی او په حرکت کې، چې ناست یې بل ډوډۍ ته دې سترګې نیولي، په دې کې برکت نشته ده. نو الله عز وجل دې مونږ د کسب مینان جوړ کړي، الله دې مونږ ته دا فکریه راکړي چې د کسب
سره مینه پیدا کو هر یو سره لدی چې علمایو کسبونه مو مزده بس ده